لوګر کې پر بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. لوګر کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان موټر بم چاودنه شوې ده. پیښه نن ماښام د پل عالم اړوند خزر بازار سره شوې ده. لوګر کې د څلورمې پلې لیوا د رسنیو مسؤل احمد شکیل پر بهرنیو ځواکونو د موټر بم برید د پخلي ترڅنګ وایي چې په دې برید کې یو 6 کلن ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته په استولي شوې خبرپاڼه کې د برید مسؤلیت منلی دی. ویلي دي چې برید کې 8 بهرني عسکر وژلي دي او د هغوی 2 ټانکونه یې هم له منځه وړي دي.